جګړن صاحب نشي کېدلی داسې نشي کېدلی جګړن حیدره تاسو ته به هم لږه شروع راوړم ګرمه ګرمه به یې اوس کې څنګه مو خوښه ده نه لورې نه زه هغوی ته په تمه کېږم کله چې هغوی کور ته راغلل بیا یو ځای هر څه خورو ته لاړه شه هلک موړکه موږ هم داسې ښیي سمه ده که چې د سالمندان له کور نه مو کډه کړې نه زوی جانه دا خبره اوس له کومه شوه کنایه مې وویل تیار شو ډګر بس په دې معنا چې ته ځان ته لورنس وایې میرلینه یو ساده موضوع ده پوسټې ته لاړم د ډګروال کش مې ولیده څه دې وکړل څه دې وکړل حیدره ها ته څه ډول سړی ها چټه پیشوای ولې د خبره پټه کړه ملګريه د دې لپاره چې د خپل زوی کلیزې ته راورسېږم او څوک اندېښمن نه کړم ومې زغمل حیدره ته راته ووایه چې څوک داسې کار کوي ها یو دوه کوکونه یې خوړل زر بېرته ښه کېدلې ته له څه نه ډارېږي له څه شي نه ډارېږي له ستنې به ولې وډار شم ګوک چې اوس نو کار شوی دی همدارنګه هغوی ټول اوس موږ ته ګوري چې له دې ځایه لاړ شو خبر شي مهرباني وکړه ښاغلی حیدره چې اوس په وخت روغتون ته ورسېږو مهرباني وکړه جګړن حیدره ما ورته څو ځلې وویل چې پرېږده ډاکټران خپل کار وکړي د چا خبره نه مني خدای موږ ته چې حالت دې خراب نه شي خو ملګرو حیدر زما خبره هېڅ ونه منله هغه ضد کوي ضد زه پوهېږم هغه هم ضدي دی که نه سهار په خیر ما ته هم یو چای راوړه سهار په خیر ولیده پیالې هم ډېرې ښایسته دي چاینکه هم ښایسته ده دا ډېر قیمتي دي پرون چې څه وشول زړه یې درته تنګ کړ اوس خو به لږ ښه یې که نه ته ډېر احساس لرونکی خو اندېښنه مه کوه بیخي ښه یم زه داسې کس نه یم چې خپله ټول وخت او انرژي په غوښې کولو باندې مصرف کړم ته هم په چای کې شیدې اچوې نه 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 همداسې ښه دی ساده چای مې خوښېږي هغه یعنې تاسې په چای کې ولې شیدې اچوئ شیدې او چای دا زموږ یو ذوق دی زموږ چای لږ تریخ وي د خوږېدو لپاره یې اچوو ته په چای کې وي او ډېره بوره اچوي ښاغلی ولیده دا د روغتیا لپاره ښه نه ده زه اوس همداسې عادت شوی په ما څه نه کېږي دا چې څوک څنګه چای څښي موږ ته ډېر ښه ښکاره کوي داسې ده هر څه تیار دي ماشه هغوی موږ ته په تمه دي حرکت کولی شو تاسې اوس چېرته ځئ زه هم ځم کوم چمتووالی دی د اوس لپاره کور کې پاتې شه که اړتیا شوه خبر درکوم دا ډوډۍ ښه ښاغلی ولیده دوی
دوی اوس بیا چیرته ځي؟ الله الله، فقط زه په څه نه پوهېږم. خدای پوهېږي چې بیا کوم شیطاني پلان لرئ. شیدې زما زمری زوی راغی. دلته یې لاندې خوشکه ګوګچې چې لږې لوبې وکړي. هایدره ها خیره دی چیرته ځي؟ قرارګاه ته. د څه شي قرارګاه دا څه معنا لري ها؟ تا ته ډاکټر وویل چې آرام وکړه، ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ زه ښه یم کومه ستونزه نه لرم، بیخي ښه یم. همدارنګه د مور له خبرو نه به مې هم خلاص شم. نه هایدره دا خبره له کومه شوه؟ ته باید آرام وکړې، صبر وکړه، ته کښېنه. مزه هایدره مزه. ګوره ګوګچې قربان دې شم، ته روغتون ته ځې، زه په یوازې ځان ټوله ورځ مې له مور سره څه وکړم؟ هغه له مانه څېړنه کوي، په ارامې خوب ته نه پرېږدي. قربان دې شم ګرانې. تاسو په دې شین سهار کې څه پټې پټې خبرې کوئ؟ تاسو زه یادولم، همداسې مې واورېدل. سهار په خیر مورجانې. هو په رښتیا مور مې وویل مورجانې ګوګچې خبرې کولې. ما ورته ویل چې لږ په ارامه خبرې وکړه چې مور مې راویښه نه شي. هو مورې په دې حالت کې وایي چې زه قرارګاه ته ځم. مورجانې زه ښه یم، هېڅ ستونزه نه لرم. همدارنګه راپورونه ډېر شوي، زه هغه لیکم. ته ولې راپورونه ډېروې ها؟ ولې ډېروې؟ دا ډېر راپورونه لري لورې، هغه لیکي ودې لیکي. خو نه هایدره ته ټپي شوی یې، ولې نه پوهېږې؟ زه ټپي نه یم، زه د زمري په څېر یم، هېڅ ستونزه نه لرم. وایي چې هېڅ ستونزه نه لرم لورې، ښه دی. راپورونه یې ډېر شوي دي، هغه باید ولیکي. هر څوک داسې په کور کې نشي کېناستلی، باید کار وکړي. داسې نشي کېناستلی. هله زویه، هله چې دې کار وکړه لاړ شه. ښه ورځ مخه دې ښه شه. نه مه کوه، راځه ګرانې، زه هم له تا سره ډېره مینه لرم، باور وکړه. او پام کوه. د خدای پامان بوزوک ملګريه. وای هایدره سهار په خیر. په دې سهار کې چیرته ځې؟ ښه یې که نه؟ ښه یم قرارګاه ته ځم. دروازه خلاصه که ملګريه. له کور نه تښتې، همداسې ده که نه؟ هو له کور نه تښتې؟ همداسې خبره ده که نه؟ ښه کوې. هایدره ته ټپي وروره، ځه لاړ شه په کور کې ارام وکړه. په قرارګاه کې څه کوې؟ زه ښه یم ملګريه، قربان دې شم. دروازه خلاصه که. مور مې په کور کې ده. ښه ده چې په کور کې ده. ستا په مذهب یوازې هماغه ښه پوهېږي که نه؟ ډېر ښه. ګوره زه یو څه وایم، ټپي یې، نور به هم خراب شي. هسې نه مساله برکته ناوخته پنسمان شو. ملګريه د زمري په څېر یم، پوه شوې؟ د زمري په څېر. زه ښه یم، ټاپ مې ښه دی، هېڅ اندېښنه مه کوه. زه ستړی شوی یم، اوس دروازه خلاصه که. نو هله ته ډاډمن یې؟ فشار مې ټیټ شو. بوزو که خیر دی خلاصه که. ښه ده. ډېر شکر دی. یاره هایدره ته څه ډول څه دي سره؟ عایشه په خیر راغلی. عایشه څنګه یې ژوند؟ زه ښه یم، ته څنګه یې؟ زه هم ښه یم. تا ته مې چای راواخیسته، که غواړې د خوړو هم یو څه راواخلم. نه هېڅ هم نه، ما سبا نه سمه ده. هلته کښېنو ګرانې؟ سمه ده، راځه چې هله کښېنو. راځه. بکسه دې ماته راکړه. ډېره مننه کوم. هیله کوم. ښه دې وکړل چې راغلی. ځکه مې ونه شو زغملی ګرانې، ومې غوښتل چې یو ځل ته هم ووینم. ښه شو چې په خیر راغلی. هله نو کښېنه. ښه جنرال صاحب کوتان څنګه دی؟ ښه دی، ان سهار یې ویل چې زه قرارګاه ته ځم. څنګه قرارګاه ته؟ جنرال صاحب نن قرارګاه ته راځي؟ مور مې اجازه ورنکړه، اندېښنه مه کوه، اوس په کور کې دی. ښه یې وکړل، هغه باید ارام وکړي. تازه له روغتون نه رخصت شوی. البته ګرانه. یعنې قرارګاه هم ترې نه تښتي؟ ښه نو ته تښتې؟ ته له پلار سره به له مخامخ کېدو نه ډارېږې که نه؟ نه په غرني کور کې ستا اوسېدل به یې وخته هېر کړي وي. که نه زه هم وایم چې هېر کړی به یې وي. اصل هم ډېر وخت تېر شو، فکر کوم چې هېر کړی به یې وي. په رښتیا هم هېر کړی به یې وي؟ هو هېر کړي دي. یعنې زما په اړه هېڅ کومه پوښتنه ونه کړه؟ نه، ستا موضوع هم یاده نه کړه. داسې چې دا نه ښه ده. نن ورځ څه کوې؟ یعنې ماښام ته غواړې چې سره ووینو؟ سمه ده. خو که چېرته له قرارګاه نه راته زنګ رانغی ګرانې، خپله پوهېږې که؟ البته چې داسې چې دا نه سمه ده.
دلته خو په تا ناوخته کیږي که نه نه سمه ده یوه شیبه ناوخته کیږي تصور وکړه چې څو بجې شوي په ما ناوخته شوې ده یعنې زه باید زر لاړ شم سمه ده اوف پرون ماښام مې ډېر شیان وخوړل اوس هم موړ یم دا څه کوي دویم بریدمنه جګړن صاحب حیدر ښه دی که نه هو اوس ښه دی ډېر شکر دی ډاکټر ورته د آرام توصیه کړې والله دویم بریدمنه ډېر ښه یعنې په دې هم شکر دی خو دویم بریدمنه زه یو څه ووایم جګړن صاحب حیدر په رښتیا هم چې لیونی دی هغه په پوره معنه سره لیونی دی دویم بریدمنه داسې څوک کوي چې له بم سره موټر وځغلوي دې کار بسنه ونه کړه چې بیا ټپي شوی موږ ته یې څه ونه ویل زه خو وایم چې جګړن حیدر په رښتیا هم لیونی دی لیونی دی یعنې لوی لیونی دی لیونی دی ها هو لیونی دی زما د نوې سندرې نوم دی لیونی جنګیالی څنګه والله ښه دی الهامونو نه دی الهام واخیسته دا کار مې د خوښ شو ملګریه تا هغه سندره څنګه کړه کمپوز دې ورته جوړ کاو که نه ورباندې کار کوم ملګریه جوړوم یې ډېر ښه هله زر کوه جوړې کړه ته په دې نوې سندرې کار وکړه کله چې جګړن حیدر خبر شي هغه لیونی جنګیالی دی بیا ګورم چې تاسې څه کوئ دویم بریدمنه دا یو هنر دی چې هر څوک یې نه لري دقت راحت راحت سهار په خیر ملګرو څنګه یې ښه یې سهار په خیر لومړی بریدمنې کوروا ده دې دوه هلکانو یوه نوې سندره جوړه کړې د هغې نوم په اړه فکر کوو څه وایي خبره داسې ده لومړی بریدمنې دمیر یوه سندره جوړه کړې یعنې دمیر جوړه کړې ده په اصل کې موږ د هغې په نوم باندې بحث کوه چې کوم نوم ور باندې باید کېږي دمیره ستا څو سندرې شوې بیا نو په دې نږدې وخت کې به د یو ښه البوم هم راووځي انشاءالله لومړی بریدمنې په خوله دې برکت شه دقت راحت 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 شک سهار مو په خیر ملګرو خدای دې زموږ ټول ملت وساتي زموږ هوایي ځواکونه دې بازان ځمکني دې زمریان شي ټول دې ژوندي اوسي ورځ مو په خیر ملګرو څومره ښه ورځ ده که نه جګړن صاحب ژوندی اوسئ ژوندی اوسئ ان تاسې ولې راغلئ کاش چې ارام مو کړی وای ها دا وایي چې زه بیخي ښه شوی یم شاله شو چې زه هرومرو قرارګاه ته ځم ملګریه زه د زمري په څېر یم هغه هم تر ټولو تکړه زمری یم داسې مه راګورئ تاسې هم مبالغه کوئ پیشو خپل یو واړخېدلی ویلي ده زه څومره لوی ټاپلر یم زه بیخي ښه یم هلې زر کوئ چای راوغواړئ شق دویم بریدمن الهام یا زریم امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب جګړن صاحب ډګروال کوپوز غواړي چې له تاسو سره وویني دا د ستا لپاره چای ښاغلی حیدر هله توبه توبه هغه دی دا بیا ناوخته کړه که نه حیدر ښه ده اوس دې موږ ته خپل حساب یې راکړي سهار په خیر جګړن صاحب تا بیا ناوخته کړه که نه الیاسه هغه جګړن صاحب څه الیاسه څه هغه څه الیاسه څه لکه چپکه خوب لیدلو کې بوخت وی لکه چې مینې نشه کړی ها نه جګړن صاحب نه ښه نو بیا ولې دې ناوخته کړه چې نه وایې د هغه له امله مې ناوخته کړه الیاسه څوک چې هغه وایي هغه زما هېڅ نه خوښېږي هغه څه شی دی په لاره باندې کې بند پاتې شوم په لار باندې کې بند پاتې شوی هو جګړن صاحب باور پرې وکړو والله علي یو خوا زړه مې غواړي چې رښتیا وایي باور پرې وکړه خو له بلې خوا وایي چې باور پرې ونه کړي چې ولې یعنې په لاره باندې کې بند پاتې الیاسه په کومې لار باندې کې چې بند پاتې شوی وې یوه ورځ دې په همغې لار باندې کې وشوه دننه لاړ شه امر پر ځای کېږي جګړن صاحب په لار باندې کې بند شوی بیرته راځه ډګروال صاحب موږ مو راغوښتي وو جګړن بوز کور ته امر وکړه ډګروال صاحب اوس څنګه یې ژوندی اوسه ډګروال صاحب خو زه هېڅ ښه نه یم بوز کور ته پرون ماښام مې چې څه واورېدل خوښ مې نه شول ته ټپې وې خو حال دې ونه ویل داسې څوک کوي زویه ته کوم منطقي دلیل لرې که څنګه ډګروال صاحب زه ټپې شوی وم په ځان نه وم پوه شوی وروسته بیا دا چې دومره جدي نه و ما هم جدي ونه ګڼله
په دې معنا چې مهم دی ونه ګڼل کنه جګړه نه. ها باید مهمې وګڼې بوز کورته، باید مهمې وګڼې. دا یونیفورم دی چې پتان وو، باید مهمې وګڼې. ځکه کله چې دا یونیفورم ستا پتان وي نو زمونږ تن مونږ پورې نه، د ترکیې جمهوریت پورې او د ترک ملت پورې اړه لري. وسلې ته دی، ملګرو ته دی، مهماتو ته دی چې څومره ارزښت ورکوي بوز کورته، هماغومره باید ځان ته دی هم ورکې. ولې؟ ځکه چې دا ځان زمونږ نه دی. په دې پوه شوې؟ امرا پر ځای کېږه ډګروال صاحب. ډېر ښه. ولې قرارګاه ته راغلی؟ ډاکټر درته ونه ویل چې ارام وکړه؟ ډګروال صاحب څنګه مې چې وویل زه ښه یم، باید قرارګاه کې واوسم. په دې معنا چې ته غواړې په قرارګاه کې واوسې. داسې چې دا نو د وروستي عملیاتو په اړه د اتلانو د ډلې ټول راپورونه ته ولیکه جګړنه. همدارنګه مخکني راپورونه هم یو ځل وګوره. ډګروال صاحب ټول راپورونه زه ولیکم همداسې ده که نه؟ هو جګړنه ټول راپورونه ته ولیکه. امرا پر ځای کېږه ډګروال صاحب. جګړنه د اتلانو ډله دې نن تعلیم وکړي. امرا پر ځای کېږه ډګروال صاحب. هم دومره و تاسې تللی شئ. امرا پر ځای کېږه ډګروال صاحب. قسم کوم چې زه هیڅ ښه بخت نه لرم. درته وایم چې زه هیڅ ښه بخت نه لرم. ته ولې باور نه کوې ملګريه؟ ګوره والله زه ښه بخت نه لرم. راپور ولیکه، زه په راپور لیکلو باندې چېرته پوهېږم ملګريه. افسوس دې وي په تا حیدر ډګروال کوپوز اوس هم درته لږ ووایه. زه ولې په کور کې پاتې شم ملګريه؟ نه په اصل کې ما د خپلې مور ښې راواخیسته ملګريه. له کور نه چې راوتلم راته وویل چې زه لاړ شه راپورونه ولیکه. ځکه داسې وشول ملګري. یو څه ووایم لکه چې مور مې مړه کېږي، زه خو به ډر شوم والله. ته وډار شه له مور نه دې وډار شه. په هر حال تا ته ښه وخت غواړم. سبا ته به سره وینو که هغه دې تر هغه وخته خلاص کړ. ولیکه ملګريه. ډګروال صاحب یو مهم استخباراتي خبر دی چې تاسې باید وګورئ. زم دا اوس درځم. کېنئ. څه شوي لورې؟ ډګروال صاحب لږ مخکې دا ویډیویي پیغام راورسېدی. ډګروال صاحب ډګروال صاحب له دې ویډیو سره چې موږ ته کوم خبر رسېدلی، په ویډیو کې چې کوم کس ښکاري هغه یو ترکسکر دی چې د سازمان لخوا نیول شوی. ډګروال صاحب د دې خبر سرچینه معلومه ده؟ دویم بریدمنې؟ نه ډګروال صاحب، خو دلته ډګروال صاحب یوازې دا په ډاګه شوی چې د ترهګرو هغه کمپ په دې سیمه کې دی، خو نور معلومات نشته. ته یو ځل د هغې ویډیو انځور لږ رانږدې کړه لورې. امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب. په دې ویډیو کې چې کوم کس ښکاري په اړه یې زر تر زره پلټنه وکړه. موږ باید دا معلومات تایید کړو. امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب. شق انتقال وشو. لام نشته. شته
شق انتقال واټن دا ولې غټ لیکل کیږي او وشول دغه د لام ځای راته معلوم دی شول 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 ټاکئ یاره حیدر ته دلته په قرارګاه کې څه کوې ها کور کې د ویده شه دا چې خپلې مور ته د دروغ وویل څه دې وکړل ها په دې ډول سره په 3 ورځو کې هم نشي لیکلی دارو موشه قومندان صاحب ټول ستړی مشه جګړن صاحب دوهانه څومره ښه کار وشو چې چای دې راته راوړو دوهانه جګړن صاحب تاسې له سهار راهیسې 4 کرښې لیکلي 4 کرښې شوې ملګریا هو جګړن صاحب 4 کرښې شوې له تاسې سره داسې هیڅ ښه نه ښکاري دا څومره په کراره یې لیکئ له سهاره مو 4 کرښې لیکلي تاسې خو د غرونو پاچا یې کله چې په ځمکه قدم وهئ ځمکه لړزوئ جګړن صاحب په یوه ګوته یې لیکئ دا څه کوئ زه پوه نه شوم جګړن صاحب تر کومه ځایه چې زه پوهېږم تاسې ټول له دې کمال سره ناشنا یې ټول کمال څه شی دی کمپیوټر ښه ټول کمال کمپیوټر ته وایي ګورئ جګړن صاحب زمانه د ټکنالوژۍ زمانه ده په هره برخه کې باید وړتیا ولري کله چې تاسې عملیاتو ته ځئ باید د کمپیوټر په برخه کې پوره ځان ورسوئ جګړن صاحب بې ځایه خپل وخت ضایع کوئ له خپلو ملګرو سره اخوا دېخوا ګرځئ تاسې باید په کمپیوټر باندې لږ پوه شئ جګړن صاحب یعنې دا شرط دی په بل ډول نه کېږي داسې نه خلاصېږي دا څومره په کراره یې لیکي داسې هم کېدلی شي لنډې لارې هم شته ګورئ جګړن صاحب دلته وګورئ جګړن صاحب هغه اوس نو دلته کپس لاک شارټ کټ کاروم کنټرول مثبت ا ګورئ دغه د جګړن صاحب خلاصېږي لاړه چېرته لاړه چیرته لاړه یوه ثانیه ما ورخطا کېږه یوه شیبه جګړن صاحب ارامه اوسئ کنټرول مثبت زیډ شق راغی جګړن صاحب وګورئ ومو لیدل جګړن صاحب دا لنډې لارې د وخت قیمتي دی څومره زر چې دا هر څه ولیکي هماغومره ښه دی وګوره دلته د لیکنې اندازه غټولی شئ داسې دا دی غټ شو بیرته یې وړوکی کولی شئ دا مهم شیان دي جګړن صاحب که داسې وکړي زر خلاصېږي یعنې منیټور ماوس کیبورډ په دې کیبورډ کې تورې چیرته دي جګړن صاحب چیرته دی بي چیرته دی یعنې 4 کرښې څه شی دي جګړن صاحب داسې نه خلاصېږي قربان مو شم داسې مه کوئ جګړن صاحب بس دی په تنګ شوم والله چې په تنګ شوم ما ته مو ووایه مانیټور دی ماوس دی کیبورډ دی پښتو نومونه یې واخله زه اوس لاړ شه له دې ځایه نه ورک شه جګړن صاحب ما یوازې ستاسې لپاره داسې ویل جګړن صاحب یعنې کوم بل مقصد مې نه و ته اوس هم ولاړې بایندره تا سرزوري وکړه جګړن چالاک حیدره دې کار ته اوس وګوره بایندره پتنګ شوم چوم پتا چوم ووځه زه ورک شه هله امرم په ځای کېږي جګړن صاحب ټول هی دا کمپیوټر د خدای تباه او برباد کې زه یې ستړی کړم زه ښه یم د جنګ سړی یم په دې باندې څه وکړم بیرته ما څه ویل هغه ولې ما ته په غوسه شو توبه نه ما وغوښتل چې هغه کمپیوټر زده کړي یعنې د هغه کار ورته اسانه کړم ډګروال ووایه دوهانه څنګه مو چې امر کړی و زه په پرله پسې توګه جګړن صاحب حیدر څارم خپله هڅه کوي راپورونه لیکي خو ډېر په کرارۍ لیکي ما هیڅکله په داسې حالت نه ولیدلی ان هغه په عادي شارټ کټونو نه پوهېږي زه ورته ډېر حیران پاتې شوم زه یې تاسو ته وایم هغه ټول نشي لیکلی یعنې زه شکمن یم سمه ده دوهانه ته دوام ورکړه امرم په ځای کېږي ډګروال صاحب زه بیا هغې شوبې ته څنګه دننه شم والله چې جګړن حیدر به مې چاره وکړي ما نو ولې بې ځایه جګړن حیدر په غوسه که جنرال صاحب کوتان قرارګاه ته راغلی که نه هغه چا لیدلی نه جنرال صاحب کوتان قرارګاه ته نه راځي یعنې نن ورځ هم نه راځي
هغه سهار مې په ټلیفون کې له عایشې سره خبرې وکړې. عایشې ته مې زنګ وواهه ځکه چې د جنرال صاحب حالت اندېښمه شوم. د پوښتنې لپاره مې زنګ وواهه. ډېر شکر د جنرال صاحب ښه دی، آرام کوي. وویل چې یو څو ورځې نه راسي. داسې ده الیاسا؟ هو همداسې ده جګړن صاحب. سمه ده، وبویل چې نن هم وژغورل شوې، سبا ته به راشي، بله ورځ به راشي الیاسا، یوه ورځ خو به هرومرو راشي ځکه چې قرارګاه د هغه ده ګرانه، یعنې اول بي که آخر بي راځي. الیاسا د تا نه به اوس هم پوښتنه ونه کړي چې په هغې غرنۍ کور کې د څه کول پوښتنه کوي؟ هغه یعنې الیاسا ځواب ورکول ډېر سخت دي. یعنې خو زه به یې په یاد نه یم پاتې ملګرو، یعنې هېر شوی به یم. په هغه باندې څه ډول حالت تېر شو زه به یې اوس څه په یاد اوسم؟ ها البته ګرانه. جګړن صاحب دا به ډېره ښه وي چې زه غلی شم. غلی شه، زه هم وایم. هغه دویم بریدمن څنګه دی؟ هغه چېرته دی؟ نه هغوی نه قرارګاه ته نه راتلل. یعنې جنرال صاحب کوتان راغلی؟ دا چې دویم بریدمن سادات دلته دی نو جنرال صاحب هم په قرارګاه کې دی. خیر کې دویم بریدمنه څه خو وویل چې نن جنرال صاحب نه راځي که نه؟ نه راته هسې نه هم زه پوه نه شوم چې ولې راغلی. عایشې ما ته هم داسې وویل که نه؟ صبر وکړه الیاسا، اوس به پوه شو. الله سادات هم جګړن صاحب جنرال صاحب کوتا په قرارګاه کې دی؟ هو جګړن صاحب اوس راغلو. جګړن صاحب جنرال صاحب کوتان دویم بریدمن الیاس غوښتی دی، ویل چې زر دې راشي. په عمل باندې ته پوهېږې که نه سادات؟ نه جګړن صاحب. الیاسا جنرال صاحب غوښتی حالا اوس نو له سخت حالت سره مخ شوې. زه نه وایم چې ما درته ویلې وه، خو یعنې ویلې مې وه. الیاسا انشاءالله چې کومه لویه ستونزه به نه وي زما. انشاءالله. خو زه دومره درته وایم دویم بریدمنه زه ډېر وډار شوم. زه هم. الیاسا ډارېدل او وارخطا کېدل کومه ګټه نه کوي زمریا. حالا جګړن صاحب که زه هلته لاړم او بېرته رانغلم نو هیله کوم چې حق مه راوبخئ. بخښلی مې دی وروره. ته د هغه تګ ته دویم بریدمنه ته په رښتیا نه پوهېږې چې زه یې ولې راغوښتی یم؟ نه پوهېږم الیاسا، کله چې ما ته وویل الیاس راوغواړه زه هم وارخطا شوم. امر وکړئ جنرال صاحب، امرم پر ځای کېږي. هله الیاسا جنرال صاحب کوتان په تمه دی. راځه جنرال صاحب زه مو راغوښتی وم. څنګه یې دویم بریدمن الیاسا؟ ژوندی اوسې جنرال صاحب. دا چې ته مې ولې راغوښتی هرومرو به دې اټکل کړی وي. زه چې پوه شوی یم. هغه جنرال صاحب یعنې زه هم پوره شوم. څنګه یعنې ته هیڅ اټکل نه لرې؟ هغه یعنې زه ته ډېر زیات هغه وایې دویم بریدمنه، څوک چې دومره هغه وایي
هغه مې نه خوښېږي. امر فرضه کېږي جنرال صاحب. په هغه غرني کور کې د نښتې په اړه خبرې کوم. ښه جنرال صاحب. که چېرته ته له ما سره مرسته نه وای کړې نو زه به ژوندی نه وم. ډېره مننه کوم. له مرسته نه مطلب جنرال صاحب؟ کله چې زه ټپي شوم تا له ما سره مرسته وکړه که نه الیاسه زه هغه ښه یم. تاسې هغه وایئ. ما یوه شېبه بل څه فکر وکړه. څه فکر؟ هغه همدارنګه زه دا پوښتنه کوم چې په هغه ورځ تا هلته په رښتیا څه کول؟ هغه جنرال صاحب بیرته راګرځو. یعنی څه؟ دویم بریدمن سادات اورم. مهرباني وکړئ. دویم بریدمنه الیاسا انشاءالله خیر کړه. ها جنرال صاحب ولې غوښتی وې؟ د مننه کولو لپاره یې غوښتی وم. ښه دا دویم بریدمنه خیر نه دی پوه شوی. نه دی پوه شوی خو کله چې زه هلته وم د هغه په لیدو مې ساه بنده کېدله. ته لږ صبر وکړه. ستا به داسې ډېر اودسونه مات شي. دا خو یې لا پیل دی ساده لیونیه. داسې مه وایه دویم بریدمنه. هله راځه دننه راشه. مهرباني وکړه دویم بریدمنه. مهرباني وکړه. دننه به لاړ شو. ساده. راځه دویم بریدمنې. ډګروال صاحب د رالیږل شوي ویډیو په اړه څېړنه وشوه. داسې ده ډګروال صاحب په ویډیو کې هغه کس تورانګو کانتوپ راغی. ډګروال صاحب په تندرو کې په یوه نښته کې د شهیدېدلو خبر راغی. ډګروال صاحب خو وروسته بیا جنازه پیدا نه شوه. سمه ده هغه ویډیو زما کمپیوټر ته راولېږه دویم بریدمنې. همدارنګه زه غواړم چې د تورن د عسکري دوسیه وڅېړل شي. تخنیکي شعبه د ویډیو وڅېړي چې څه وخت فلم برداري شوې ده دویم بریدمنې. وبه ګورو چې له دې کارنامه څه لاسته راځي او که نه. امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب. بله سیفو ته چیرته یې؟ اسرا ښوونځي ته رسوم ډګروال صاحب. کله چې د کار خلاص شو قرارګاه ته راشه. امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب. ما دندې ته غواړې لورې؟ ابراهیم کاکا ته ته ډېر ګران یې که نه پلاره؟ البته چې ګران یم لورې. خو په اصل کې ته ټولو ته ډېر ګران یې. جګړن کاکا چې غدام خور جګړن حیدر ټول له تا سره ډېره مینه لري. دا ته څه وایې لورې؟ زما دې شکل ته وګوره. زه داسې سړی یم چې چاته ګران ونه اوسم. خو پام کوه چې هېر دې نه شي زه له ټولو نه له تا سره ډېره مینه لرم. وایي زه له تا نه قربان شم زما ګرانې قربان شم. اسرا دا چې ډګروال کو په زنګ ووهه نو زه به د یو څه وخت لپاره دلته ونه اوسم. درسونه دې ښه ووایه لورې. ښه یې زده که سمه ده. که چېرته له ما سره د اړیکه ټینګه نه شوه هېڅ مشر ویګه سالواترور ته زنګ ووهه. سمه ده؟ سمه ده پلاره. خو ته هم ځان ته ډېر پام کوه. ګوره ژمنه وکړه. سمه ده سمه ده. حالا نظر کوه زه ته ښوونځي ته رسوم بیا ځم. قربان دې شم. اوس نو داسې یې ولیکم او یا که د مهماتو یادونه هم پکې وکم نه پوهېږم. ملګریا زه په دې کار څه پوهېږم. اوف ډګروال صاحب بله چاره نشته. بیا هم له تا نه پوښتنه کوم. راځه راځه جګړن. دا چې ډېر وخت کېږي ما دا کار نه دی کړی ډګروال صاحب. ډګروال صاحب دا ویډیو دا مونږ ته نوې رالېږل شوې ده جګړن. ترهګرو نیولی دی. تورنګو کانتوپراک
حیدره ډګروال صاحب ګوکان توپک زما عسکر وو موږ 2 کاله مخکې د شهیدېدلو خبر ترلاسه کړ خو دا ویډیو راځه ډګروال صاحب دا د تورن ګوکان توپک دوسیه ده مننه کوم دویم بریدمنې وتلی شي ډګروال صاحب دا سامان نه لري سهار له دې ویډیو سره یو ځای خبر راورسېده چې یو ترک عسکر له ترهګرو سره بندي دی دا چې عسکر چیرته ساتل کیږي هغه ځای په ډاګه شوی داسې چې دنو په دې معنی چې ګوکان ژوندی دی ډګروال صاحب زه هغه ژغورو حیدره لومړی باید زه دا خبر هرومرو تایید کړم ډګروال صاحب د هلک د شهیدېدلو خبر 2 کاله مخکې راغلی دی یعنې دا په دې معنی ده چې 2 کاله کېږي ګوکان له هغو بېشرفانو سره دی او هغه شکنجه ویني هغه باید نور وژغورو ډګروال صاحب لاړ به شو هغه به وژغورو جګړه احساسات دې درکوم خو باید پوه شو چې دا ویډیو څه وخت فلمبرداري شوې اوسنۍ ده که پخوانۍ ده د سیمې کوم ځای دی په هر څه باید پوه شو عسکر له کومې ډلې سره دی باید پوه شو ارامه اوسه امران پر ځای کېږي ډګروال صاحب کینای دویم بریدمنه تخنیکي شعبې ویډیو وڅېړله او که نه دویم بریدمن کور کم زیم څېړنه پای ته ورسېده ډګروال صاحب ویډیو وشوه هېڅ ډول دوکه پکې نه ده شوې نن دې وویل یعنې زموږ عسکر ژوندی دی مننه کوم دویم بریدمن باشک د ځای په ډاګه کولو لپاره دا ویډیو په سیمه کې نورو مرکزونو هم ولیږه امر په ځای کېږي ډګروال صاحب دا ویډیو خو قرارګاه ته ورسېده همداسې ده که نه بهیره هو مشره